نو راځي بزنس د خاطر مخه چې بزنس کې تاسو کولای شئ چې ځان نه خاطر فریډم ولرئ، ازادي ولرئ، خود مختاری ولرئ. تاسو کولای شئ چې کچېره غواړئ لاړ شئ، چکر ووي، صرف تاسو سره دا یو لپټاپ وسی او صرف انټرنیټ کنیکشن وسی، تاسو کار کولای شئ د هر زینه د دنیا. که تاسو په فلایټ کې اوسئ، فلایټ نه چې لینډ کو خپل کولای شئ چې په لپټاپ کلاس کې وګورئ څومره سیل تاسو سره غلي دي او هغه سیل څنګه تاسو ډیلیور کړئ. اسانه طریقه ده. تاسو هغه چل درځي به تاسو کولای شئ چې خپل سپلایر ته هغه ټول اورډر ولګي او هغه تاسو خطر شپ کړي. تاسو کولای شئ چې خپل چکر ووي، خپل سیاحت وکړئ، که غواړئ چې څوک وینئ، هر څه چې غواړئ وکړئ، تاسو ور باندې کولای شئ. د خاطر دا بزنس ماډل خدي. اوس تاسو د شاپیفای مهمه نوٹ پوینټس ویم. شاپیفای ما تاسو ویل ډراپ شپینګ بزنس ماډل هر څوک کولای شي او کامیابولې بازي خلک شي. هر څوک کامیابول ته نشي رسولای، ولی هغه دې دا پوینټس په نظر کې نه نیسي او صحیح کار نه کوي، بے غوري کوي. د دې خاطر هغه دې هیڅ کامیابی پکې لاس ته نشي راوړلای. تاسو غواړئ چې په دې کې کامیاب شئ، دا سټیپس به ما سره ټول فالو کوئ. دا څه ویډیوز چې زه تاسو سره شریکوم، دا ویډیوز به مکمل تاسو ګورئ. هغه وخت کې به کولای شئ چې د دې بزنس ماډل نه تاسو څوکۍ کامیابی لاس ته راوړئ. نو زه تاسو ته زما کوشش هم دا دی چې ټول په ډراپ شپینګ ماډل باندې پوه شئ. اوس تاسو ته مهمه بل پوینټس دا وایم، کله چې تاسو د ډراپ شپینګ بزنس ماډل نه پیسې لاس ته راوړلې، پیسې مو ګټلې، پوه شئ چې اوس پیسې زما لاس ته راغلل او پیسې مو ګټلې، باید تاسو د هغې نه بعد ځان د خطر برانډ جوړ کړئ او هغې برانډ باندې کار وکړئ. هغه برانډ باید تاسو خپل ویر هاوس د هغې د خطر ولرئ، هغې د خطر بهترینه شپینګ باید وکړئ، سرویس ورکړئ چې کسټمر تاسو نه راضي اوسي او بار راشي. که تاسو وایئ چې څنګه زما د ډراپ شپینګ ماډل ماته کار راکړو، هغې نه بعد ما ځان د خطر یو برانډ جوړ کړی دی، هغه برانډ د ډراپ شپینګ ماډل نه زیات ښه کار کوي. ولې ښه کار کوي؟ هغه مکمل زما کنټرول کې دی او هغه زما پروډکټس دی او هغې باندې هر څومره پرایس کدم، هر څومره پرایس ټیګ لګوم، ولې هغه زما برانډ دی، ماته معلوم دی چې په څو ماته پریوزي او په څو زه خرڅوم. ولې د هغې بل هیڅوک اجازت نه لري، صرف یوازې زه اجازت لرم د دې خاطر. نو هغه هر څوک خوښوي. زه ډېر فوکس مې پسه دی، پروډکټ کوالټي باندې مې توجه ده او سرویس باندې مې توجه ده. دا دوه کارونه ماته ډېر اهمیت لري، ځکه پروډکټ چې کسټمر ته ورسیږي اون ټایم خوشاله کیږي، دویم د هغې کوالټي خو سي په هغې هم خوشاله کیږي، د هغې نه ډېر خوشاله کیږي، هغې باندې ماته پوزټیو ریویوز راکړي. زه تاسو ته اوس خپل سټور نه درخیم، خو د سټور پروفیټ مې حتما درخیم. په اخر کې خپل د سټور پروفیټ درخیم چې څومره روپۍ زه د کم سټور نه څونه وخت کې ګټم، څومره وخت کې مې شروع کړی، څومره پیسې مې ونه ګټلي، هغه به زه تاسو ته هر یو سټور خپل درخیم او تاسو به بیک اینډ نه څومره آرډر راځي، په څو ورځو کې راځي او څومره وخت کې څومره پروفیټ ګټم. دا ټولې طریقې به زه تاسو ته په خپل په چینل باندې درخیم. دا پوینټ هم تاسو ویم چې دا څه فکر مه کوئ چې په دې بزنس کې به موږ مشکلات سره مخامخ کېږو. ګورئ، مشکلات سره به مخامخ کېږئ، څوک مشکلات نه چې وځي هغې د کامیابه کېږي. ګیو اپ ونه کوئ. چالشونه په ژوند کې زیات دي، مشکلات زیات راځي. آیا تاسو فکر کوئ چې زه په دومره ډراپ شپینګ ماډل باندې یا په ټریډینګ باندې یا انویسټمنټ باندې یا امیزون باندې زه به په دې کې مشکلات سره نه مخامخ کېږم؟ زه هم مشکلات سره مخامخ کېږم، مشکلات ماته هم مخې ته راځي، خو زه هیڅ وخت څه نه کوم، کمپرومایز کوم نه او نظر انداز کوم نه، ور باندې کار کوم. هر څوک چې مشکلات سره مخامخ شي او هغې نه وځي هغه خلک کامیاب کېږي. ولې دا مشکلات راځي؟ د دې خاطر راځي چې تاسو پاخه شئ، تاسو یو څه صحیح زده کړئ. دې خاطر نه راځي. په ژوند کې چې هر نور څه کې مشکلات سره مخامخ کېږئ، ضربه او حوصله د لاسه نه ورکوئ. هر څه مشکل ته حل لاره شته. څنګه چې قلف جوړ شوی، هغې د کلي جوړه شوې، قلف او کلي باندې واضح کلي شته، حتما لاره د هر مشکل حل لاره شته دی. ګورئ، ما تاسو ویلې چې زه تاسو سره ټول هر څه شریک کوم، هر څه زه تاسو ته درخیم، خو تاسو به تر څنګ کار کوئ. داسې نه کېږي چې ویډیو په موبایل کې خلاصه کړي او فقط یې ویډیو زده کوئ. ګورئ، ویډیو په کتلو باندې هیڅ ځان ته نه کېږي. ویډیو کتلو څنګ کې باید پریکټس وشي. مهمه کار یې پریکټس دی. نو باید تاسو پریکټس حتما وکړئ. زه په هر هفته کې تاسو ته 3 4 او یا پوره هفته ویډیوز اپلوډ کوم. د خاطر ایډیټینګ کېږي، د خاطر ما خلک هایر کړي دي. دا داسې نه دی چې فقط راشه د کیمرې په مخ کې کېنه او ویډیو شوټ. نه،
د خاطر چې ما څومره عمر کار کړی دی 15 شپږ کاله دا ټوله تجربه مې یو ځای کړې ده او تاسو ته مې راوړې ده تاسو ته شریکو هغه فری اف کاست د خاطر ما ایډیټرز هایر کړي د خاطر زیات نور کارونه کیږي دا ویډیوز چې جوړیږي په دې باندې زیات مصرف کیږي زما یو ځنه ما تاسو مخکې ویل چې هدف مې دا دی چې زه وګورم زمونږ په پښتنو کې څومره خلک د دې ویډیوګان نه ځان د خاطر کاروبار شروع کولای شي او خپل اولادونو د خاطر نفقه وړلای شي زما هدف دا دی زه پوهیږم په یوټیوب چینل کې په نور ځایونو کې زیات ویډیوز پرتی دي سټپ بای سټپ تاسو ته هیڅ څوک هم نه درخای هیڅ چا مو سپوري یو قدم تاسو بریک ډاون کړي دا سینه دی او نه در خودل تاسو ته درخای یو څه درخای یو څه نه پاتې کیږي او یو څه ورته ورزي هم نه معلومات سره نه کولای شي چې تاسو ایکسپلور کې وی ګورئ بیک کمپیر کولای شي زما سره ز پل د علمی کار نه تاسو ته درخم هغه چې ما عملی کړي د دې مهمه پوینټس دا دی چې کم کارونه زه تاسو ته درخم دا به تاسو عملی کړئ د باندې پریکټیکل به تاسو کار وکړئ تاسو عملی نه کوي دا هیڅ وخت تاسو کار نه درکړي دا زه تاسو ته به ویم او تر اخره پورې به تاسو دا به تاسو هیڅ کار نه ورتر کوي ځکه د خاطر باید تاسو پریکټیس وکړئ بل مهمه پوینټس دا دی چې تاسو غواړئ چې نور هم په صحیح طریقې ځکه او خې ځکه تاسو کولای شئ چې زما منټورشپ هم کولای شئ منټورشپ هم زما شته دا هغه نم تاسو کولای شئ چې ګټه واخلئ هغه تاسو په خدمت کې ده تاسو انتخاب ده که غواړئ چې دا وکړئ او که غواړئ چې زما منټورشپ وکړئ چې هر څه کوي هغه کولای شئ پاره کې ما سره مکمل برانډډ سٹورز څنګه جوړیږي طریقه مې ورکو خودل ده تاسو کولای شئ چې حالت پیزه کړئ زه بیا تاسو زما ریونیو ز ماکسیمایز کو په څه باندې زه د دې خاطر ټولز استفاده کوم هغه ټولز تاسو ته بیا هم ز خپل په ویډیوز کې ریکمند کوم تاسو هغه ټولز استفاده کړئ که غواړئ چې د دې نه پیسې وګټئ د دې خاطر ما سټوډنټس کمیونټیز جوړ کړی دي ګروپ را سرچ دي د واتس اپ ګروپ لرم د ټلګرام ګروپ لرم تاسو کولای شئ چې هغه کې جوائن کړئ او بل ډیسکورډ ګروپ هم لرم تاسو کولای شئ چې هلته هم جوائن کړئ هلته هم ز اپډیټس ورکوم تاسو کولای شئ چې وکړئ که غواړئ چې په کورس کې مکمل کمیونټی شته نور شاګردان هم شته تاسو هم کولای شئ چې جوائن کړئ او د دې کې مهمه پوینټس دا ویم چې اول سل شاګردان د خاطر مکمل ډیسکاونټ ده 45% ډیسکاونټ ورکو هر سل شاګردان چې اوله کې څوک انرولمنت وکړي هغه ته 15% ډیسکاونټ ورکول کیږي دا ګروپ شې دا آپشنل دي ضرور نه ده چې تاسو یې جوائن کړئ که تاسو ضرورت نه او تاسو فکر کوئ چې جوائن کول ضرورت دي تاسو کولای شئ چې جوائن کړئ او کنه هغه نه بغیر هیڅ جوائن کول نه دي ضرورت تاسو نه لري چې زما د واتس اپ د ټلګرام ګروپ جوائن کړئ که تاسو یې نه ضرورت نه او تاسو یې چې مونږ ته اون ټایم جواب حاصل شي کوم سوال لري کوم ډاوټ لري دا هغه د خاطر تاسو کولای شئ چې زما دا ګروپونه جوائن کړئ که غواړئ چې نور هم په وضاحت او په ښه طریقې پوه شئ تاسو کولای شئ چې زما کورس کې چې هر څه دي هغه ډېر په دقت او ډېر په غور باندې جوړ شوی دي او هغه کې زیات معلومات ما شریک کړي دي او دا هم زه تاسو ته د دې ګارانټي درکوم چې دا کورس به د نورو کورسونو څنګه وي دا کورس به د نورو کورسونو بیل وي ولې دا کورس د نورو کورسونو بیل دی چې زه په ډیشبورډ به تاسو ته درخم چې ما څومره ریونیو لاسته راوړي او څومره نیټ پروفیټ دی مهمه نیټ پروفیټ دی ریونیو نه نیټ پروفیټ به تاسو ته